د کندهار ټلوېزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات یو ځل بیا درته وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د خوځښت د خپرونې له لارې ستاسې په چوپړ کې حاضر شوی یم. ګرانو لیدونکو د نن خپرونه مو ځانګړې کړې ده د کندهار ښار د علامه حبیبي واټ ته. زیات شمېر هېوادوال همدا شکایت کوي چې د زیات وخت راهیسې همدا واټ چې کوم پلان تطبیق شوی دی د پخېدو چارې یې تر اوسه پورې بشپړې شوي نه دي او دوی په ستونزو به کې خپل هغه ورځني چارې مخ ته وړي. په همدې اړه مو د څو تنو هېوادوالو غږونه راخیستي دي او د هغه تر څنګ به ولاړ شو ښاروالي ریاست ته. په دې اړه به د ښاروال صاحب نظر هم ولرو په دې هیله چې زموږ سره پاتې شئ. لومړی راځو د څو تنو ښاریانو نظرونو ته چې ښاریان د دغه سړک د جوړېدو په اړه باندې څه نظر لري او کومې غوښتنې لري. ستونزې ډېرې په کاروبار یې متاثر کړي. تقریبا په دې مارکېټ کې 80 دوکانونه دي. هغه پارکینګ دی، پارکینګ خو بالکل سکوت دی. تقریبا دغه 6 میاشتو راهیسې چې دوی دا کار شروع کړی دی هغه سکوت دی. کاروبار د خلکو د نه اوس دلته تاسو وینئ دلته موټر نشي درېدلی، موټرسایکل یو ګراک یو څوک د دوکانو ته راتلی نشي. دلته دا اوس چې یو څو ورځې مخکې داسې لږ باران وشو خلک په ډېرو مشکلو په ستونزو کې وو. نو داسې سبا اوس بل د باران موسم دی، یو باران وشي دلته خلکو ته ډېر مشکلات جوړ دي. د خلکو کاروبار بالکل سکوت دی. تقریبا 9 میاشتې 6 میاشتې وخت یې دوی یاد کړي چې په دې وخت به جوړ شي. اوس تقریبا هغه 6 میاشتې تېرې دي هغه خوا ته بالکل لاس نه وړي، دا په دغه حال پاتې دي. نو خو بیا هم په اخته دي. نو یاره تقریبا 5 میاشتې 6 میاشتې کار بیا اوس وخت کېږي انشاءالله. که لار موټران درېدل یا نه اوس خو لاره نه لري. اوس پر دغه درېږزۍ دی هغه هم خلک هم دا جامعه دستي بغل ته هم خلک هم ورته راځي موټرسایکلان یا کله هېڅ د درېدو ځای نشته، نه د موټرسایکل نه د موټر یا په سړک ولاړ دي. په سړک مو ته پوهېږي چې یو موټر ودرېدی ګرځ څه پوښتنه مو دا ده چې هر څه ژر کېږي. زما نوم عبدالغني د ملکو د انسان مسؤل یم. په دې باندې خو موږ ډېرې ستونزې لرو. یو خو سړک دا دی خراب دی، نه موټر راته درېدای شي، نه موټرسایکل والا راته درېدای شي، نه یو بل څوک یو بایسکل والا. که دا سړک جوړ شي زموږ به سودا بیا موږ سره سمې شي، په عین حال کې به سړک رش و کش هم ختم شي. تقریبا دا خو یو 8 میاشتې کېږي چې دا رقم خراب ولاړ دی. تر اوسه هېڅ لاس نه دی روړه شوی او داسې یو چاته چې دا سړک ورکړي چې هغه دا پروژه پر مخ باندې یوسي او داسې چاته چې سړک نه ورکوي چې هغه په خپله بیا دوی د خپلې پروژې پوښتنه ګروېږنه نشي ځینې کولی ځکه هغه تر دوی لوړ یې. یو داسې ټیکهدار ته جای ورکړي، یو داسې شخصي سړي ته جای ورکړي چې پر هغه باندې دوی د کار کولو ورته ووایي هغه هم دا کار پر مخه یوسي. مشکلات خو نو اول دا زما دوکان دی چې هر سړی راخېږي جارو زما په لاس کې دی، بېرته به په هغه سړي پسې زه روان یم. اول یې دا مشکلات دی. بل د کاروبار مشکلات دی چې هېڅ شی نه خرڅېږي، نه څوک راته درېدای شي، نه کاروبار پر مخ تلای شي. نو دغه ځای ته چې دوی وګوري بیا چې دونه وخت وایي نه چې کښلی دا سړک، یعنې دونه پروژه تلدلې د ښار په مابینځ کې یو مهمه پروژه ده هغه دونه ځنډنۍ شي. نو دا خو د اطراف پروژې به څنګه وي چې په ښار کې هېڅ مشکل هم نشته چې اوس دوی د مشکل وایي چې امنیتي مشکل لرو یا بل مشکل لرو. هېڅ مشکل نشته مګر بیا هم کار عادي ولاړ و. ډېر په مشکل کې هم عوام په مشکل کې دي، هم دوکانداران په مشکل کې دي، ټوله سره په مشکلات کې. نو اوس چاته سړی ووایي پر چا باندې غږ وکړي. غوښتنه مو دا ده چې ورور دغه سړک چې ژر کار خلاص شي. تقریبا 800 متره نه دی خلک دی 15 کیلومترو 2 کیلومتره ساحې سړکان کوي په پروژې. خو موږ هم د ښار خلک یو لیدلي مو دي د تقریبا 800 متره ګرده ټوټل نه کېږي مګر دا د 8 میاشتې ولاړ دی 7 میاشتې ولاړ دی لا به څونه نور ودرېږي. دا زما نوم شاولي. زموږ پر کاروبار باندې دغه تاثیر راچولی دی چې معنا ډېر وخت یې ونیوی. باید دا لږ وخت یې ورسره ټاکلی وي چې ژر جوړ شوی وای. ډېر عمره مشکلات ډېر اوس ګراکان معنا چې راشي زموږ دوکان ته د پارکینګ ځای نشته چې دی موټرسایکل ودرې یا بایسکل ودرې یا موټر ودرې. مشکلات یې ډېر جوړ کړی دی چې هر څه ژر جوړېږي. ښاروال صاحب دې په خپله باید دا فکر وکړي چې پر دغه کار باندې نو کې توجه ډېر کړي چې دا سړک عمومي سړک دی چې ژر جوړ شي. د خیره خټې باران چې سره جوړ شي نو بارانونه چې اوس خو مشکلات تر هغه لا زیات جوړېږي. ولې چټلي جوړېږي مارکېټ ته چې دا خلک پورته کېږي خو دا ځای خامه دی ګرده د مارکېټ ته چې پورته خټې ورسره راپورته کېږي. نو بارانونه چې شروع شي تر هغه بهتره مشکلات مو جوړېږي چې هر څه ژر دا کار وشي بهتره دی. نصیب الله خیاط یم او یو 6 میاشتې کېږي نو والله زموږ شوکاوین داسې خو نه دی کړی خو داسې دی چې ګراک راسي یا پر هغه
مثلا موټر ګاډ هلته درولای نه شي نه د موټر ګاډ یا موټر په دغه کې چې هلته چیرې ودرېږي نو ډېری خلک داسې دي چې دغه وکړي راسي ګراک هلته زنګ راووایي چې مثلا هلته موږ دغه درولي دی موټر یا موټر ګاډ نو کالي راواستو داسې مشکل جوړ کړي دي نو ده ګران دوستانه بیا هم درته ښه راغلاست وایم د هېوادوالو نظرونه مو واورېدله د دوی غوښتنې مو هم واورېدلې چې دوی تاکید پر دې کاوه چې باید څاروي ریاست خپل هغه اجراعات ګړندي کړي تر څو خلکو ته د ستونزو حل شوي وي او سهولت رامنځته شوي وي په اړه مو وغوښتل چې د یادې موضوع او تر څنګ د نورو اړوندو موضوعاتو په تړاو باندې د کندهار ښاروال سره خبرې ولرو راغلي ښاروالي ریاست او د کندهار ښاروال ښاغلي محمد نسیم رضایي سره ناست یو او دغه یاده موضوع هم سره شریک کړو او تر څنګ نور موضوعات هم سره شریک کړو په دې هیله چې تاسې هم زموږ سره پاتې شئ ښاروال صاحب محترم تاسو ته ښه راغلاست وایم لومړی که چیرې راستو دغه د حبیبي واټ سړک ته چې خلک د زیات وخت راهیسې په ستونزې مشکلاتو کې دي او هېوادوال هم دا شکایت کوه خاصتا د دوکاندارانو چې موږ په اقتصاد د لحاظه هم کاروبار سکوت په ټپه ولاړ دی او مراجعین خاص را طرف آمد نه لري او تر څنګ ژمی دی باران کېږي لښتیان هم بهیږي اوبه هم زیاتېږي خو کار یې وایي په ډېرو سلو حالت باندې روان دي علت یې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته احترامات تقدیموم ستاسو د طریقه ټول د کندهار عزتمن ولس ته دغه رقم چې خلک دا غوښتنه لري واقعا د کندهار ښاروالي په مجموع کې به زه یو عمومي معلومات تاسو ته یې راکړم کندهار ښاروالي د مالي کال د شروع څخه تقریبا 18 روانې پروژې په پلان کې نیولې وو چې دغه جملې څخه 6 پروژې تکمیل شوې دي 12 نورې پروژې روانې دي چې دغه مالي کال تقریبا 4 یا 15 ورځې بعد دغه نور پروژې هم ختمیږي په دې ارتباط موږ تقریبا دغه حبیبي واټ په ارتباط چې تاسو پوښتنه وکړئ دغه پروژې په ارتباط دا تقریبا 2 کاله مخکې موږ د استملاک هغه مراحل سره طی کول اما څنګه په اجرا کې څه مشکلات راغله هغه خلکو مقصد دغه کم هغه توافق چې د کندهار ښاروالي سره کول پر هغه باندې داسې پاته نه سوه مقصد ځینې مشکلات رامنځته سوه هغه پروژه او هغه پروګرام یو څه سره د ځنډ سره مخامخ سو مګر خوشبختانه دغه څه وروسته موږ کوښښ وکړو خلکو سره مو بیرته بیا خبرې سره شروع کړي په تفاهم سره عملا دا کار سره شروع سو تقریبا د حبیبي واټ د سړک په ارتباط تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري چې تقریبا 40 متره عرض دی دو طرفه سړک دی چې دغه تقریبا د شرق په خواته د سړک پر هغه باندې کار روان دی په هغه ارتباط مشکل نشته تقریبا 2 هفتې الا 3 هفتې بعد موږ ته اسفالټ اچوو یعنی هغه طرف کاملا کیریزي کیږي یعنی هغه طرف سړک آماده کیږي چې خلک ځینې استفاده وکړي غرب طرف ته تاسو معلومات لري چې غرب طرف ته د ابرساني د ریاست د خوا څخه په خپل په سړک په مسیر کې ارته یو پایپ دی د ابرساني چې هغه ډېر مشکلات ایجاد کړي موږ د ابرساني د ریاست سره خبره وکړي د سرپرست محترم والی صاحب سره مو خبره کوي دا خبرې سره روان دي مګر هغه مالی لګښت تقریبا 13 لک افغانۍ دی چې ابرساني ریاست اوس په خپل اختیار کې نه لري نو محترم والی صاحب موږ سره کول کړی چې د تجارانو په ذریعه سره او د دوی په همکاري سره او د ښاروالي ریاست په همکاري سره په مجموع کې به دا مشکل موږ راپکړو په دا خاطر دغه ځنډ راغلی دی مګر دواړو طرفو ته چرې جوړ دی ګلدانې جوړ دی صرف دغه غرب خواته دغه سړک باندې چې دغه د پایپ مشکل حل سي د پروژې د خوا څخه او د کندهار ښاروالي د خوا څخه کوم مشکل نشته هغه کاملا آماده کیږي او زموږ هم دا کوښښ دی واقعا د خلکو هغه ستونزه چې لري هغه پر ځای دی نهایتا موږ کوښښ کوو چې دغه ستونزه موږ حل وخت ښاروال صاحب محترم چې په پیل کې تاسې وعده کړې وه چې په څو موده کې به دا جوړ شي موږ په مجموع کې تقریبا 10 میاشتې په نظر کې نیولې وه په هغه وخت کې مو اعلان وکړی دا د 10 میاشتې هغه چې تقریبا اوس لا وخت ورته ډېر شته یعنی موږ هغه وخت نه دی ختم شوی زه فکر کوم چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې وخت تېر شوی دی نور مکمل وخت موږ سره شته موږ په دا 10 میاشت کې مکمل دغه پروژه موږ ورچې تقریبا د خلکو د استفادې لپاره وړاندې کوو نو په دې ارتباط دغه وخت نه دی دغه شوی موږ په دغه وخت چې د خلکو سره مو وعده کړې هغه ان شاء الله پر هغه وخت موږ د دواړو طرفونه دغسې جوړ سړک به یې د خلکو ته به یې رایه که چیرې ولې داسې ښاروال صاحب محترم اوس هم هغه سړک چې تاسې ووایي چې 80% کار بشپړ شوی دی په مخکې ځینې ستونزې اوس هم پرتې دي چې هغه د شیدان چوک په ساحه کې هغه دوکانونه شته چې د سړک ته اوس هم بشپړوالی نه دی ورکړی د دې پلان څرنګه لري
موږ دغه مطابق دغه پلان چې محترم ولسمل صاحب یا سابقه ښاروال پروګرام ورته پلان کړی و د ښارسازي ریاست په همکاري سره دغه د پاتاو تر ځای پورې تقریبا د شرق خواته چې باس مو دی هغه نور مارکیټ چې پاتېږي هغه په دوه مرحله کې بیا تقریبا د سنځري تر ختمه پورې دغه مکمل دغه ساحه ایسته کېږي. نو په دې خاطر دا په دوم پلان کې دی، په دې پلان کې نسته. منتها د غرب خواته تاسو ولیدل چې مکمل دا ساحه سره تقریب سوه او د سړک د اعمار په ارتباط دی هغه ساحه ورته آماده دی. انشاءالله کوشش کوو چې دا د برساني ریاست سره یا د محترم ملي تجارانو سره په یو توافق ورسېږو چې دا د پایپ مشکل د نن هم حل سي، سبا ته موږ کولی شو چې عملا په هغه ساحه کې کار وکړو. که چیرې باران وسي د اوبو د وتلو لار شته؟ موږ هغه کوشش کوو د هغه مخنیوي په خاطر داسې یو پروګرام مو دغه کړی، خاص توجه مو دغه دی چې انشاءالله د دغه ستونزې سره مخامخ نه سو. که مخامخ سولو هم هغه امکانات چې د کندهار ښاروالۍ سره شته کوشش کوو چې په هغه ګړۍ موږ رسیدګي وکړو. سړک خو موږ وویل چې په مجموع کې د شروع څخه تقریبا 10 میاشتې موږ وخت ورته په نظر کې نیولی و. د مطابق د هغه قرارداد چې موږ کړی د کم شرکت سره د اسحاق فیروز شرکت دی د هغه سره موږ قرارداد کړی 10 میاشتې په وخت په نظر کې نیول شوی دی. تر هغه وخت انشاءالله دا مشکل لرېږي. منتها یو مشکل چې شته هغه صرف د برساني ریاست خوا چې دغه په هغه ریاست پورې ارتباط لري او محترم مقام د ولایت چې بیا دوی په دغه حصه کې کندهار ښاروالۍ سره همکاري وکړي. موږ په خپله د ښاروالۍ د خوا سره کوم ستونزه او مشکل نه وینو او هغه شرق خواته هغه سړک چې دی هغه دغه سړک هغه 2 هفتې بعد موږ که نسي 3 هفته حتما موږ اسفالټ اچو هغه خوا کاملا خلاصېږي او کېږي. راځو دوام سړک د توپخانې وصل سړک دی چې هغه د مخابرات پر مخامخ باندې دی. د دې سړک کارونه هم اوس روان دي. د دې وخت به څومره په برخه ونیسي؟ دا سړک هم تقریبا د ډېر پخوا څخه قرارداد شوی دی. په دغه سړک کې هم موږ څه مشکلات درلوده چې د هغه هم بیا د استملاک موضوع وه، خو خوشبختانه هغه مشکل موږ په ډېر دغه سره حل کړي. بیا هم د خلکو او د مشرانو سره او د کندهار متنفذینو سره خبرو سره په خپله د دغه ساحې اوسېدونکو سره مو خبره وکړي، خو کار عملاً دی روان دی. موږ کار دلته 2 مرحلې لري. اوله مرحله یې د چرۍ او پیاده رو ګلدان جوړول دی چې دا کار بشپړ سو. بیا د سړک او د کیریزي پروګرام دی. د سړک د کیریزي په ارتباط تر اوسه مو پلان ورته جوړ دی، مګر تر هغه وخته موږ عملاً کار نشو کولی چې چرۍ او پیاده رو او ګلدان جوړ نشي. پر هغه ساحه باندې کار شروع دی. په هغه سړک کې موږ انشاءالله ستونزه نه لرو مطابق د پلان مخته ځو. څومره د برخې ونیسي دا هم هغه وخت چې داسې دی چې وخت یې د مخه ټاکل شوی تقریبا 1.5 کال 2 کاله مخکې، مګر داسې و چې په هغه ستونزه چې پیدا سو بیا کار سره پاته سو. موږ په دوام مرحله کې وخت نه دی ټاکلی. کوشش کوو چې بې له تعین وخت څخه مقصد هغه قراردادي سره مو خبره کړې چې په ډېر کم وخت کې دا سړک موږ ته ورغلو. ستونزه کومه ستونزه وه؟ ستونزه د استملاک ستونزه وه چې هغه د خلکو هغه څه تشویش دغه و چې موږ ته پیسې باید تاسې راکړي یا د استملاک هغه مراحل د دغه ساحې خلک چېرته اوسېدی هغه ساحه کې دوی بیا سند نه درلود، یعنې شریک حوالې نه درلود. شریک حواله بیا چې کم ملکیت ونه لري بیا د استملاک مراحل یو څه مشکلات پکې پیدا کېږي. خو هغه مشکل موږ رفع کړی دی. خلک هم موږ سره مشکل نه لري. هغه تقریبا د استملاک مراحل د ځینو کسانو هغې چې شرعي اسناد درلود مراحل په کابل کې طی شوي دي. په د روانه مالي کال کې انشاءالله د دوی مشکل د پیسو هغې حلیږي او کم کسانو چې اسناد درلود موږ د ولایت مقام په حکم سره هغه مشکل رفع کړی دی او خلکو ته پیسې ورکړي دي. په ډېره کم اندازه یو تعداد کسان پاته دي چې هغه تقریبا په دا نږدې وختو کې د هغوی پیسې هم. بله موضوع ښاروال صاحب محترم د بایپاس سړک ده چې ډېره ستونزمنه موضوع ده او همیشه تاسې هم کړېږي ولس هم کړېږي او تاسې هم پړه په وایدامې باندې اچوئ چې باید دا سړک هغوی جوړ کړي. د دې سړک حالات اوس په کوم حالت ته رسېدلی دي او ستاسو همکاري په دې برخه کې څه ده؟ موږ په مجموع کې دا یوازې نه چې په کندهار ولایت کې یعنې په ټول افغانستان کې تاسې وګورئ حلقوي سړکونه یا د بایپاس سړک دا ټول هغه کم هغه سړکان دي چې پر هغه باندې د غټ یعنې ټونجدار موټران ځي او د دغه سړک څخه د بایپاس په نامه چې هغه استفاده کیږي هغه ټول د غټو موټرانو رفت و آمد دی، یعنی تګ و راتګ دی چې پر هغه مسیر باندې د غټ موټران دي. نو په دې ارتباط موږ چې وایو د فایدامي ریاست باندې ارتباط پیدا کوي په دا خطر سره چې
دا غټ موټران د دغه سړک څخه هغه کم هغه ډیروان چې د هغه څخه استفاده کوي. نو په مجموع کې موږ وایو چې دا سړک د فایدامي ریاست پورې په دا خاطر ارتباط پیدا کوي. مګر څرنګه هم چې دوی بیا دلایل لري چې دا ښاري سیمه ده، ښاري سیمه مربوط دی د ښاروالۍ، مګر په دې شرط سره چې د کندهار اوسېدونکي مقصد دغه څه ده نه د بایپاس په نامه استفاده وکړي. نو په دې ارتباط بیا موږ هغه کم دلایل او کم خبرې چې موږ په ولایت مقام کې وکړي دوی ته ممکنات هم ورکوي. دا یو واضح خبره ده. اما کندهار ولایت بل د بایپاس سړک نه لري. که د بایپاس سړک یې درلود وای دا مشکل به نه وای. خو موږ پیشنهاد کړی دی د کابل سره موږ په تماس کې یو، ګرچې دا د فایدامي ریاست کار دی، مګر په مجموع کې موږ ښارسازي ریاست د کندهار ښار دپاره جنوبي برخه کې تقریبا 45 کیلومتره د بایپاس سړک باید جوړ شي چې د 20 کیلومتر سړک و باس اوس په کابل کې روان دی. انشاءالله کوشش کوو چې فایدامي ریاست سره په همکاري سره دغه موضوع په وزارت کې مقصد دغه یو ځای ته ورسو. انشاءالله امیدوار یو چې پاتې نه وي کې دغه څخه یا حد اقل د دې سروې شروع شي په کندهار ولایت کې چې موږ د دغه په داخل د ښار کې کم مشکلات چې موږ د سړک باندې هغه کم مشکلات پیدا یا ټول سړکونه خرابېږي. یو دلیل هم دغه دی چې موږ بایپاس سړک نه لرو. که د بایپاس سړک ولرو ټول ښار سړکونه به مقصد ټوله به جوړ پاتې، مشکل به ورته نه وي. تاسې موقت وخت لپاره کوم اجرات کړي دي؟ موږ موقت وخت لپاره د ولایت مقام په هدایت سره موږ اجرات شروع کړي. تقریبا څو ورځې کېږي چې دغه سړک تقریبا 1100 متره دی، 1100 متره یعنې تقریبا 1100 متره دی اوږدوالی لري او تقریبا 10 متره عرض لري. پر دغه سړک باندې اوس موږ فعلا هغه جغل اندازي کوو، یعنې اولیه کار یې کوو چې خلکو ته مشکلات یو څه مقصد کم سي ورته او هغه استفاده چې کېږي د دغه سړک څخه خلکو ته مقصد مشکلات ایجاد نه کړي، چې د خلک د هغه کورونه چې مقصد دغه سړک په حریم کې دی هغه خلک ډېر شکایت کوي او په عذاب دی د دوړو او د نورو شیانو څخه. هغه موږ کوشش کوو چې د اوپاشي په ذریعه د جغل اندازي په ذریعه سره چې فایدامي ریاست هم کور ودان په دغه مرحله کې موږ سره کومک کوي. انشاءالله کوشش کوو چې په ګډه سره په ښار په هره ساحه کې چې مقصد هغه کار و هغه امکانات هغه موږ په هغه امکانات د ښاروالۍ په اختیار کې هغه به سره حل کړو. اما اساسي برخه چې موږ دغه مالي لګښت ډېر و هغه موږ د بانک جهاني سره خبره کړې چې تقریبا 1.5 میاشتې لا 2 میاشتې بعد عملا کار شروع کېږي. دغه رقم چې موږ ته معینیت ښاروالۍ یا مرکزی اداره موږ ته ویلي دي چې د بانک جهاني د خوا څخه مالي لګښت ورکول کېږي چې په مجموع کې ټول هغه کم هغه کار چې هلته کېږي په خپله د زابر غاړه ده تقریبا استنادي دیوالو ته جوړیږي. په همدغه اندازه چې سړک دی استنادي دیوالو ته جوړیږي. تقریبا د شرق د بخښنه غواړم د غرب طرف ته بیا چرې جوړیږي. په خپل عرض د سړک چې دی تقریبا 10 متره دی او هغه اندازه د سانتي متر اسفالټ چې پوره اچول کېږي تقریبا 15 سانتي دی. موږ په ښار په نورو ساعتو کې 6 الی 9 الا اخرینو 8 سانتي متره دغه اچو اسفالټ، مګر په دغه ساعت چې د غټ موټران د پاره چې مقصد د خلک مقصد د کم استفاده ځینې کېږي نو په دغه ځای کې بیا موږ هغه اسفالټ هغه سانتي ډېر لوړ کړی دی تقریبا 15 سانتي متر. راځه شراوت ستاسو راتلونکي پلانونه ته د په سختاني برخه کې په کوم ځای کې اجرات تر لاس لاندې لري او غواړي چې په کوم ساحو کې پلانونه تطبیق کړي؟ موږ خو مخکې ما ویل دغه تقریبا دغه 12 پروژې چې موږ تر لاس لاندې لري کوشش کوو دغه مالي کال تر ختمه پورې دا ختم کو انشاءالله. بیا په نوي کال کې مطابق د هغه ضرورتونه چې په کندهار ښار کې په 15 سنایو کې هم په انکشافي برخه کې هم حادي برخه کې په هره برخه کې چې خدمات موږ کولی شو چې عرضه کړو د خلکو په مشورې سره هغه کار سرته رسوو. مګر موږ په آینده مالي کال کې انشاءالله تقریبا یو هفته یا 10 ورځې بعد موږ د کندهار ښاروالۍ ټوله هغه پلانونه مشخصیږي پر هغه باندې موږ کار کوو چې په کومه ساحه کې خلک کوم پروژې غواړي د خلکو په مشورې سره موږ هغه پروژې یا هغه پروګرامونه مقصد په بودیجه او په تشکیل کې مقصد هغه سره ځای پر ځای کوو. بیا د ځي مرکز ته د خوا څخه بیرته موږ ته هدایت کېږي نو موږ په هره نایه کې انشاءالله مطابق د هغه ضرورت هغه پروژې په نظر کې نیسو. د مالي کال خبره مو وکړه شاوات صاحب محترم چې بودیجه چې ټاګټ کول شوی و کوم اندازه سره مصرف رسېدلی ده په کوم اندازه سره پاته ده؟ موږ ته هغه ټارګټ چې موږ ته راکړ شوی دی د صفایي په مورد یا په مجموع کې ټوله هغه تقریبا هغه بودیجه چې موږ په نظر کې هم عادي او انکشافي کې تقریبا 655 میلیونه و چې په هغه کې تقریبا ځینې کوډونه و چې پر هغه کوډو باندې بیا موږ کار نه دی کړی یا ځینې ځایونه باقي لري. مثلا
د پارکای صنعتي په ارتباط 119 میلیونه افغانۍ باکیداري لرو موږ چې دغه پیسې دوی د خلک نه تحویلوي. نو موږ په دغه کم هغه ډایرکټ چې موږ په نظر کې دی هغه شاید موږ پوره نه کړو په دې خاطر چې باکیداري شته. بل کوټ ته د زمین د فروش زمین په نامه سره مقصد چې هغه هم موږ ځمکې نه دي توزیع کړي، نو د هغه هم تقریبا 200 میلیونه هماغه کېږي، یعنی په شاوخوا کې تقریبا د 300 میلیونه افغانۍ موږ هغه سره هغه 2 کوټونه چې شته چې په هغه کې موږ اجراءات نه دي کړي یا موږ ته اجازه نه دي راکړې چې موږ هغه اجراءات وکړو. خصوصا د ځمکې په توزیع کې موږ یعنی هغه کم اراضي ریاست ته هغه صلاحیت ورکړل شوی دی چې په ګډه سره په آینده کې بیا په افغانستان کې په مجموع کې چې په هر ساحه کې چې ځمکې توزیع کېږي اراضي ریاست او ښاروالۍ دي په ګډه باید ځمکې توزیع کړي. نو په دې خاطر موږ 60 کال او 13 کال هم موږ ځمکې نه دي توزیع کړي، مګر یو څه مبلغ مو په نظر کې نیولی تقریبا 200 میلیونه افغانۍ وو. نو موږ چې دغه تقریبا د 300 میلیونه ځینې وباسو نور موږ هغه ټارګېټ پوره کړی دی، مشکل په هغه کې نه لرو. تقریبا موږ تر 380 میلیونه د اوس هم دا نن چې ماته گزارش راکړې موږ هغه پیسې موږ سره موجود دی چې بیا په مقابل کې خدمات چې موږ عرضه کوو ټول هغه شرکتونه او پیسې چې پاتې دي د مالي کارتون ختمه پورې ټول د خلکو ته دا پیسې رسوي. په ښار د نایو کې د کوڅو په پخولو کې دغه ترڅنګ د رشتان په پاکولو کې ستاسو سره همکاره ډونران شته، دغوی په مرسته مو تر کومه اندازې پورې اجراات سره کړي دي؟ موږ سره سربیره پورې هغه چې موږ په مختلفو برخو کې یو هغه پروژې و چې د کندهار ښاروالي په مالي لګښت سره و چې مخکې ما دا بیان وکړي چې تقریبا 18 موږ پروژې لرو. بله برخه یې تشویقي بودیجه ده چې د محترم رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت سره هغه ولایتونه ته چې ښه دستاورد ولري هغه ته بیا تشویقي بودیجه ورکوي چې کندهار ښاروالي هم د هغه څه برخورداره دی چې موږ ته 2 پروژې راکړي تقریبا 43 میلیونه افغانۍ دی چې تقریبا یو پروژه تقریبا 3 کیلومتر سړکونو کې ریزي ده او بل پروژه چې په 1395 کال کې موږ ته راکړي دی هغه ده په کندهار ښار کې چري پل او پلچک جوړول دی چې موږ دا دواړه پروژې ختم کړي د مالي کار تر ختمه پورې هغه پیسې او مبلغ هم د مرکز د خوا څخه قراردادیانو ته ورکول کیږي. بل برخه تقریبا موږ مشارکتي پروژې لرو. مشارکتي پروژې هغه دی چې موږ د خصوصي سکتور سره چې تاسو په جریان کې یاست چې موږ د حکمت شادمان سره موږ پروژه لرو د میوې مارکیټ دی چې په اتمنه کې دی 26,000 متر مربع ځکه د چې پر هغه باندې مارکیټ جوړ شوی تقریبا 490 بابه دکانونه حمام کلینیک او نور هغه کم سہولیتونه چې او دکاندارانو ته ایجادیږي هغه ټول په هغه مارکیټ کې شته. دا مشارکتي پروژه ده چې موږ د شادمان شهیر سره دا قرارداد کړی. بل پروګرام چې موږ لرو هغه د مرستندوی هوادو یا د هغوی په همکاري سره په کندهار ولایت کې چې دلته هابیتات مؤسسه موږ سره همکاري لري چې موږ په مختلفو پروژې موږ لرو. یو د ښار د ټولو دپاره یعنی سیټي فار آل چې ورته وایي دغه ښار د ټولو دپاره یا ښار برای همه دا هغه پروګرام دی چې په کندهار ولایت کې هغه ملکیتونه چې ثبت ولري ملکیتونه ثبتوي او په غیر پلاني ساحو کې مقصد هغه ته سند ملکیتونه ورکوي چې د محترم رئیس صاحب د جمهور د خوا څخه په جلال آباد مزار شریف او هرات ولایتو کې دوی ته ورکړي. کندهار په پروګرام کې شته تقریبا موږ 2000 ملکیتونه په غیر پلاني ساحو کې موږ په هغه ثبت راجستر کړي دي چې اسناد بیا اراضي ریاست او ښاروالي جوړي په ګډه سره د هم د اراضي د ریاست رئیس امضا پر سند ملکیت شته هم د ښاروالي امضا شته چې دا په آینده کې د محترم رئیس صاحب جمهور د خوا څخه د اسناد توزیع کیږي. بل پروګرام موږ پاک او زرغون شاطر عنوان لاندې لرو چې دا یو پروګرام دی چې د بانک جهاني د خوا څخه تمویلیږي. په هغه ارتباط هم موږ په کندهار ښار کې په 2 برخو کې دوی کار کوي، تنظیفاتي برخه کې او سرسبزي برخه کې. تنظیفاتي برخه کې د کندهار ښاروالي د مدیریت تنظیف سره خاص همکاري لري چې په هر ناحیه کې تقریبا دوی 11 نفره کارګران استخدام کړي دي یعنی د زمینه د کار مساعد کړي و خلکو ته او ضمناً په هغه ښاروالي په امکاناتو کم ځایونه چې مقصد هغه صفایي نه انتقالیږي هغه صفایي او هغه محصول د صفایي چې مقصد هغه کېږي او کثافات راټولیږي په هغه ارتباط بیا دوی موږ سره کومک او همکاري کوي. د سرسبزي په بخش کې هم دغسې موږ پروژې ورته لرو مقصد کم ځایونه چې سرسبزي غواړي مثلا غازي امان الله خان پارک دی یا تاسې عملا اوس وینئ چې د هوایي ټکر دی مقصد هغه ګلدان دی تقریبا د جمهوریت چوک څخه شروع دی بیا د غازي امان الله خان تر چوکه پورې تقریبا 14.5 کیلومتره اوږدوالی لري یعنی ډېره دغه ساحه ده ډېره اوږده ساحه ده. نو په دې ارتباط یو ډېر وخت دا کار په بر کې نیسي انشاءالله موږ ته په دغه بخش کې هم
ورسره روان. درېیمه مرحله د دوی هغه درېیم پروګرام چې د ولسي تړون پروګرام دی یا میثاق شهروندي چې ورته وایي. په دې پروګرام کې په کندهار ښار کې په مختلفو ناحیو کې عملا دوی زموږ سره کار کوي. د دوی هدف د کار یا نوعیت د کار دا دی چې په هر کوڅه کې مقصد کوڅې کانکریټ غواړي کانکریټ ورته هغه کوي، کچرې جوړېدل غواړي چړې ورته جوړي، او ضمناً که هغه چړې بیا سلب نه درلود یعنې خښت نه درلود هغه خښتې پورته هغه ایږدي. او په ځینو ساحاتو کې بیا فرعي سړکونه چې د هغه هم سره جوړي. نو په دې ارتباط تقریبا موږ په کندهار ښار کې 132 شوراګانې لرو چې په کندهار ښار کې اوس عملاً دا شوراګانې کار کوي د مختلفو ناحیو سره. او همدارنګه تقریبا تر سلم بالا پروژې لرو چې دا په کندهار ښار کې دا پروژې عملاً په مختلفو ناحیو کې اوس عملاً کار سره روان دی. په ځینو وختو کې تاسې یادې په جریان کې چې موږ عملاً هغه افتتاح کړی دی ستاسې په حضور کې یا د لوړ مقاماتو په حضور کې مقصد افتتاح شوی دی چې عملاً په کندهار ښار کې دغه مختلف پروژې د بانک جهاني د خوا څخه مقصد دا پروګرامونه روان دي. څلورمه برخه بیا هم د بانک جهاني د خوا څخه د 2 پروګرامونه نور دي چې تقریبا هغه پروګرامونه دي چې تقریبا په کندهار ښار کې د CIP په نامه سره پروګرام دی چې په کندهار ښار کې ښاري سرمایه ګذاري چې ورته وایي مقصد هغه په کندهار ښار کې د 28 پروژو مقصد سروې دوی کړی دی چې هغه د نظم او ښاري کمیټې تر عنوان لاندې هغه پروګرام چې په کندهار ښاروالۍ کې 14 ریاستونه عضویت لري په دغه پروګرام کې رهبري د ښاروالۍ سره دی. په هغه کې تقریبا 28 پروژې سروې شوي دي چې دا ټوله مالي لګښت بانک جهاني ورکوي. د هغه د جملې څخه تقریبا 60% هغه پروژې وکې شوي دي په ټول افغانستان کې، یعنی په مجموع کې په 15 ولایتو کې 4 هغه درجه 1 ولایتونه دي. یو هم د خوست ولایت دی چې د محترم رئیس صاحب جمهور په حکم سره د 15 ولایت هم د 15م ولایت چې خوست هغه په کې اضافه شوی دی چې په هر ولایت کې 4 پروژې عملي کیږي، یعنی 60% د مجموع پروژو څخه. چې په کندهار ولایت کې هم دغه 4 مهمه پروژې دي. یو د میر بازار سړک دی، بل د بایپاس سړک دی، د جیاسي سیمه کې یو سړک دی 40 متره سړک دی، او همدارنګه په ومنای کې د اقلیم سړک دی چې دا 4 پروژې مالی لګښت ډیر دی. تقریبا 121 میلیون افغاني کېږي په افغاني سره چې دا مالی لګښت ټوله بانک جهاني ورکوي. او 2 میاشتې بعد دغه پروګرام عملاً همزمانه د 4 پروژو کار شروع کیږي. مګر موږ خواهش کړی چې د بایپاس سړک په ولایت کې کچېرې اول کار شروع کړي مقصد دغه دی. مګر موږ ته اطمینان راکړي چې موږ 4 پروژې مقصد په کندهار ښار کې په یو تاریخ او په یو ورځ شروع کوو. او دغه پروژو د شروع په ارتباط په کندهار ښار کې ډیر زمینه د کار ډیرو خلکو ته پیدا کیږي او ډیر خلک به په کار وګمارل شي. مننه. کور مودان بریالي اوسئ. ګران دوستانو بیا هم دلته ښه راغلاست وایم. خپرونه مو واورېدله ولیدله په دې هیله چې د توجه وړ مو ګرځېدلې وي. ځانګړې کړې مو د علامه حبیبي واټ ته. زیاتو هیوادوال هم دا شکایت کوه چې یاد سړک تقریبا د 7 میاشتو راهیسې کنډو کپر ولاړ دی او د جړدو چارې په ډېر سلو روانې دي. دوی ډېر په ستونزه کې خپل ورځنۍ چارې مخ ته وړي. که چیرې دا سړک وای ژر جوړ سي دې ته به سهولتونه رامنځته سي. او په اړه مو د شاروال صاحب نظر هم ولیدي او واورېدی چې شاروال صاحب همدا یادونه وکړه چې د یو طرف سړک کار یې تقریبا 80% پای ته رسېدلی دی او د بل طرف کار یې مکمله پاتې دی چې دې پړه د اوبو رسولو په ریاست باندې واچوله چې د هغوی د خوا څخه ځینې پیپونه چې دلته شته باید هغه پیپونه ورغول سي جوړ سي بیا وروسته دې ته د کار زمینه برابره سي تر څو دوی خپل هغه کار په شروع کړي. نو په دې هیله چې خپرونه مو د توجه وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو پر لویه متعال خدای سپارم. د خدای په امان خوښ خوشحاله او بریالي اوسئ.